بیا هم ستړي مه شئ. په خپرونه کې را سره د لوبغاړو برخه ده او نن هم را سره له ښه مرغه په خپرونه کې 2 لوبغاړي میلمانه دي. یو څه نه چې تاسو به خبر شوي یاستئ یا به معلومات لرئ، ډاکټرانو به هم په اړه یې څه ویلي چې وایي سپورټ یا لوبې د روغتیا ضمانت کوونکي دي. نو بیا خصوصا د اندام د ښکلا برخې ته ډېری ځوانانو مخه کړې او اوس نو د نړۍ په کچه ځینې د سټایل لپاره کوي، ځینې یوازې د خپلې روغتیا د ښې ساتلو لپاره کوي، خو ځینې نورې بیا په دې هدف کوي چې د هیواد لپاره پکې مډالونه ویاړونه هم راوړي. نن را سره ذبیح الله بختیاري او فریدون حمیدي په خپرونه کې میلمانه دي. دوی دواړه د اندام د ښکلا برخې لوبغاړي دي. تاسو دواړو ته بخیر راغلاست وایم. بخیر باشید. بخیر باشید. خوشحال اوسئ. شروع از بختیاری صاحب میکنیم. بختیاری صاحب درباره خودتان بگوین، چند سال میشه ورزش میکنین و چقدر ورزش که آدم زیاد کنه سالا زیاد بگذاره سرش باز وزن هم کلان میره. حالا تا چند کیلو رسیده؟ اول خود سلام به شما. علیکم سلام. باز کسانی که تلویزیون جواندون ما رو تماشا میکنن سلام، یک سلام به او. خدا کنه که صبح خوش را بخیر آغاز کرده باشین. اسم ما ذبیح الله بختیاری است. ایتن از استاد کلاب خراسان جیم هستم. در مدت تقریبا 10 سال 11 سال میشه که ما ورزش پیش میبرم و 5 مسابقه کردیم که در این مسابقه های چون که کپ مدال و چیزا را ناوردیم چی ما شده فراموش ما شده بود دیگه. 85 کیلو در سال 1393 85 کیلو مقام اول از آن خود کردم دیگه. تا فعلا پیش میریم دیگه. سپورت به خدا ببینیم خداوند مهربان است. بخیر باشین. سالا که زیاد میشه باز همون وزن که آدم بلند میکنه ممکن اون زیاد شوه. نه اون چند کیلو رسیده تا چند کیلو بلند؟ تقریبا ما یک ویدیوی ما در چی انداختیم در فیسبوک، شاید کل همو فرندایم شاید دیده باشه. تا 140 کیلو را ما بین رفتیم. تا 140 کیلو را ما بین میزنم و اون زیادتر کسا دیده و همو که ما تا چند کیلو رفتیم و یک تعداد است که او چی نیست دیگه. خب میگن که تا این قرم میریم. خب مقصد من تو لایف فیلم برداری کردیم که انداختیم تا 140 کیلو را ما بین رفتیم. بعد ازش هم توکل به خدا ببینیم چی میشه. خدای مهربان. بخیر باشه. مهرباني سهار که تاسو فریدون حمیدي نه پوښتنه کوئ نو فریدون ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو راته ووایئ تاسو هم همدغه برخه کې همدې برخه کې به تاسو هم لوبه کوئ. راځئ دا راته ووایئ چې څنګه مو نورې لوبې مثلا لوبې ډېرې زیاتې دي تاسو راغلی د اندام ښکلا مو انتخاب کړله. بله سلامونه او نیکې لې وړاندې کوم. مینه د سهار مو په خیر پیل کړی وي. خوشحاله او سلامونه او مینهګانو عزیز ته. ورزشي خو باید سړی وکړي بلغن د وجود ښکلا ده او زما زیاتر شوق چې کوم دی خپله ورزش سره زیات دی او بس زیبا اندام مې ډېر خوښ شو. مال باید همدا مخکې اوس هم په خیر سره څه دې پکې ډېر زیات داسې خوښ شول داسې غټ ښکاره سوي که خلک تاسو په لاره وویني وویرېږي چې دا دی راغی. نه د ویرې خبره د ځان یو ښکلا ده. هلکان چې یو جامې واچوي یا سړی دریشي واچوي هغه زیبایي ورکوي او سړی پکې ډېر ښکلی سمارټ ښکاري. باید فټنس دی که نه ځان پکې سړی ښه وساتي. نو بل راتلونکي کومې مسابقې تیاری مې ورته نیولې په خیر سره چې اوسه پورې مسابقه کړې؟ یو مسابقه م کړې وه او ګټلې مو ده؟ ګټلې مو ده. ماشاءالله. چېرته وه؟ پلازمینه کابل کې وه او که ولایتونو کې وه که بهر وه؟ ولایت دغه کې وه پېښور کې مې ورکړې وه. اسلام آباد کې مې اخري مسابقه وه او ذبیح جان استاد مې استاد دی ډېر احترام ورته لرو او انشاءالله راتلونکي مسابقې ته د کلب نه انشاءالله چې مسابقه بر ډېر ښه. یو څه چې بل هم ډېر زیات مهمه دی فریدون حمیدي هغه هم دا دی چې پروټین هم ورسره کله کله خورئ چې چاغ شئ؟ ولا پروټین نه بغیر خو دا ورزش هم نه کېږي. هم دا چې ورزش څومره سړی وکړي هلکان کې مونږ چای څښو که نه سبا کې چې دا پروټین همدغه شي. ورزش سره باید خپله وسایل وسي
دا پروټین چې وخوري نو لکن کې ته رشد کوي وزن هم لګوي نو په ته ځان څه نه جوړېږي. استاد نه پوښتنه وکړو ډېری ډاکټران وایي چې دغه پروټین د یو ډول انسان ناروغه کوي د دې ترڅنګ چې غټوي څه ستونزه خو نه جوړوي. و پروتینی که امو کسی که با رقمش استفاده کنه و با مشوره امو ترینر خود استاد خود با رقم استفاده کنه هیچ مشکل نداره و اگر کسی که سر به خودش استفاده کنه و چون که نمیفهمه و طریقیش نمیفهمه با کدام طریقه استفاده کنه او حتما برش نقص میکنه. با اساس سن باید بخوره یا با اساس امو وزن که بلند میکنه یا امو تمرین که میکنه؟ او امو نسبت به امو جانش هم کسی کجا که امو استاد داشته باشه یا ترینرش باشه مشوره که از او بگیره او برش میگه که اینی پروتینه بگی به خاطر که امو جانش امو کدام امو رقم است پروتینای چرب است خشک است اما اندازه وزن تا میبینه باز برات میگه که از اینی پروتین بگی باز برات فایده میکنه. اگر از خودت که بالاتر تو فکر که خودت میباشی 60 کیلو و یک پروتین استفاده میکنی که کسی که در 100 کیلو 90 کیلو باشه استفاده میکنه خود نقصان میکنه سر معده سر گرده فشار میاد و هر کسی که با طریقی استفاده کنه انشالله هیچ کدام اصلا هم خود پروتین که از غذای کامل است. در دیگه کلاپا شما سعی کنین که در مثلا در رزمی ایتا همین چیزا نیست مثلا در فیلوفایت است و پالوانی چیزا همین پروتین نیست چون که در می کلاپا هست در پرورش اندام چون که بدن ضرورت داره به اونو خاطر باز استفاده میکنن و اگر به طریقی صحیح استفاده کنن با مشوره استاد و ترینر انشالله هیچ کدام مشکل پیش نمیشه. راځو استاد تاسو په کلب کې څومره زده کوونکو تاسو سره څومره شاګردان دي؟ تقریبا در کلب ما یک در حدود یک 5.5 شاگرد هست دیگه شاید کلگی بشناسن که کلب خراسانجیم در سرک 3 شاشهید است تا فعلا در مزون خود ما همون کلب اول است چندین سال است که همون کلب اولی را میگیره چون که شاگردای زیاد ما چی میکنیم و چون که بین مزون که هر کلب که شاگرد زیادتر داشته باشه باز همون کلب اول میشه این تقریبا 4-5 سال است که همین کلب خراسانجیم بعضې سباون جان ستاسو د کلب نه وتلی د لوبې کړې ده که نور شاګردان مو هم وتلي دي؟ نه کسی دیگه نه آمده خب به حساب نه میگه لوبو ته یعنی څومره شاګردان مو تللي دي څومره شاګردان مو لوبې چند تنها سباون رفته مسابقه داده چندین شاگردایی که واقعا حال نکدیدار شاگردای ما هست باور بکن که خودشان یک جای ترینر شدن یک جای کلب جو کردن بیرون از کشور به مسابقه رفتین یا داخل کشور ډېر ښه زه یو ویډیو ګورو سهار دغه ویډیو کتلو وروسته د استاد ویډیو ده او چېرته سیالي کړې دي او که وزن یې پورته کړی نو دا ویډیو به یو ځای سره وګورو بېرته به بیا راګرځو له دوی سره به مجلس دوام لري خو اوس دغه ویډیو یو ځای سره ګورو